چې د کوم انسان بچی نیک عمل وي دا پلار ډېر لوی خوش قسمته دی. رسول الله مبارک وی الله به فرشتو ته ورته ووایه چې ستا یو بچي ستا دپاره د مغفرت د استغفار سوال وکړو، هغه استغفار مې قبول کړو، د هغې د برکته مې ته د دې لاندې درجې نه اوچتې درجې ته ورسول. دا خو نه ده، د دې سوشل میډیا دور دی. زموږ بعضې زنانه، بعضې بچیان دی، بعضې خلک په دې یورپي ملکونو کې دي، دا د هغوی دپاره وی. نو که هغوی دپاره ضرورت دی، موږ د آنلاین کلاس هم دلته یو طریقه جوړه کړې ده. نو هغوی موږ سره نمبر ورته بیا دغه کړو، په دې سکرینونو باندې راځي، هغوی به موږ سره په دقې رابطه کوي. نو آنلاین کلاس هم ورته موږ اخیستی شو. دا د دې لپاره چې خلکو ته دین ورسوي، دې خلکو ته قرآن ورسوي. قسم په خدای په منبر داسې مقصد هم دغه. خو د اولاد دا معامله داسې ده چې دې کې د سره بل اختیار د چا شته نه، بس چې الله حکم وشي اولاد به کي. دا الله رب العالمین په یو عجیبه انداز باندې په قرآن کې د دې بیان کړی دی. الله وی لله ملک السماوات والارض، وی د الله د پاره د تمام کائنات د ځمکو د اسمانونو باچاهي ده. چې څه کول غواړي حضرت حسین لا الله غټي، چې څه کول غواړي لله ملک باچاهي د اسمانونو او د ځمکو د الله په اختیار کې ده. چې څه غواړي هغه کوي، چې څه نه غواړي څوک یې نشي کولی. وی یو مثال یې راته بیان کړه. الله وی مثال ورته یو بیان کړم کنه، یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکورا. دا الله دې آیات کې داسې وی چې مې خوښه شي الله وی لور به درکړم، چې زما خوښه شي الله وی، او چې مې خوښه شي زوی به درکړم. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا. او الله وی چې کله مې خوښه شوه لور به هم درکړم او زوی به هم درکړم، او په یو ځای به هم رله بعضې وخت درکړم، مونږ به رله په یو ځل لور درکړم، مونږ به زوی درکړم په یو وخت باندې. دا هم کولی شم الله وی ویجعل من یشاء عقیما. او چې مې خوښه شوه او وغواړم نو شنډې به دې کم، د دنیا یو طاقت به هم رله اولاد نشي درکولی. دولت تیره سره ډېر وي که نه، د هسې ظاهري وجود طاقت تې ډېر وي که نه، الله وی چې بند کم د دنیا یو طاقت هم تاله اولاد نشي درکولی. مشهور کو دې معاشره کې وګورئ که نه، د دنیا مالدارترین کس به وي، د دنیا جیداد والا کس به وي، صاحب جیداد په زرګونو جیره به ځمکه. بعضې وخت موږ وینو بې اولاده وي، وي میرات دی. او بعضې وخت موږ ګورو یو غریب به وي، یو غریب چې د یو وخت یې ډوډۍ وي او د بل وخت یې رزق نه وي، درزن بچي ولا الله ورکړي، د هغې بچو د رزق هغه منډو باندې لګیا وي، دومره بچي نو نه په غریبۍ ده او نه په مالدارۍ ده، بس الله ځان سره د اختیار ایښی دی. نو دا اختیار الله رب العالمین سره دی، بس چې الله کله وغواړي ورکوي. نو په دقې نعمتونو کې یو نعمت عظیم نعمت د انسان لپاره اولاد دی. اوس اولاد خو الله تعالی درکو، خو په دې اولاد کې به بیا یو سوچ او یو فکر کې چې اولاد خو الله راکړه ټیک ده، خو الله چې اولاد راله راکړي نو نیکعمل اولاد به راکړي، بدعمله نه. نیکعمل اولاد بیا بل نعمت دی، او دا نه دی اولاد نه زیات دغه نعمت دی چې دی نیکعمل وي. نیکعمل اولاد د الله لوی نعمت دی، او بدعمل اولاد د الله لوی عذاب دی. ورې قسم دې موږ په دې معاشره کې وینو، بعضې وخت فیصلې راشي د پلار او د زوی، قسم بالله قسم مې راته په دې منبر خوړو او دس کې یم، پاکې جامې م اچولي دي او په اصل دروغ به بهر ویلم ګناه ده، او بیا په جومات کې او په منبر باندې چې دروغ وی دا خو ډېره عظیمه ګناه ده. څو پلارانو نه ما په دې خپلو غوږو په دې بعضې فیصلو کې اورېدلي وي، کاش چې زما دا بچی د سره پیدا نه وي. ما هلاک دي کې داسې دعاګانې وله بدخیرې ورته. نو بدعمله اولاد دا کار اصیل دی. او صفت ته پښتانه هم یو متل کوي، وایي بدعمله زوی چې مړ شي پلار دی خلاص شي، لکه غاښ چې په ویستو در د خلاص شي. د غاښ ډېر سخت درد وي،
دا غاښ ډېر سخت درد دی خو چې وی باسي سړی په قلار شي بدعمله بچي چې مړ شي پلار ته تک شان خلا شي په قلار شي نو اولاد هم د الله نه غواړي خو نیکمل اولاد غواړي بدعمل اولاد به نه غواړي بدعمل اولاد خو د چا وي الله دې نیکمل کړي د دې د وجې پیغمبرانو ما ته وګورئ زموږ او ستاسو دپاره لوی رهنما ګایډ او لوی لار هغه قرآن او حدیث دی موږ به د هغې نه استنباط کوو موږ به د هغې نه رهنمایي اړو قرآن او حدیث راواړوئ قرآن د بعضې پیغمبرانو هم اولاد نو خو چې پیغمبرانو په کوم انداز د الله نه اولاد غوښتې دی نو دا راته زه څه فرضي واقعات نه ویم قرآن شریف تاسو راواړوئ نو قدم په قدم د بعضې پیغمبرانو چې د الله نه اولاد غوښتې دي څه په یو عجیبه انداز یې د الله نه غوښتې ابراهیم علیه السلام اولاد نو اول اسماعیل علیه السلام نو پیدا د دقې اسماعیل علیه السلام دپاره ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کو الله ته سوال کو او داسې سوال به کو چې کتابونه لیکلي دي چې ته به هر وخت الله ته وي خدایه ما له زوی را زما دا دعا وره اسمع په عربۍ کې وي وره او ایل په عبرانۍ کې وي الله ته الله زما دا دعا وره ما له بچی را ما له بچی را ما له بچی را خو دعا یې په کومه طریقه کړې ده نو راواړوې دېرشتمه سپاره په دېرشتمه سپاره کې د ابراهیم علیه السلام دعا دا ده وی رب هب لی خدایه بچی راکې خو کوم بچی راکې من الصالحین چې د نیکانو نه وي ګورې نیک بچی راله یا الله راکې نو دا دعا دومره ډېره کوله الله وي ما د بچي مو غوښته نیک دې مو غوښته بچی به م در کوم او داسې نیک بچی به رله در کومه داسې پاکیزه بچی به رله در کومه چې په دقې بچي په نسل کې به جناب محمد رسول الله پیدا کو الله ولا ورکې اسماعیل علیه بیا د هغې نه لږ راوړی رستو راشي بل یو پیغمبر دی د هغه نوم دی حضرت زکریا علیه السلام زکریا علیه السلام هم اولاد نو او دقې وخت کې عمر یو سل او شل کاله او د ښځې د بیبي عمر یې څلور نیمې شلې کاله خو د الله نه به دعا کوله چې خدای بچی راکړي نو په قرآن شریف کې د ده دا بیان الله په صورت مریم کې او په صورت آل عمران کې کړی دی په صورت مریم کې د ده بیان د بچي دپاره داسې دی چې یو ځل الله ته وایي اذ نادا ربه نداء ای د دوانو جهانو مبارک سرداره هغه وخت هم د یادولو دی چې زکریا علیه السلام الله ته جلاګانې شروع کړې او په جلا کې الله ته وایي خو دعا څنګه کوي نو الله د هغې دعا کیفیت هم بیان کړی نداء خفیه پټ پټ الله ته لګیا دی څوک یې نه اوري الله یې اوري پټه دعا ولې کوي زموږ د تفسیر د علما وایي پټه دعا د دې د وجې کوي چې دو د وجې کوي یو د دې د وجې کوي چې پټه دعا الله ته ډېره محبوبه ده دا یاد ساتئ چې پټه دعا الله ته کې او زاری کې دا الله ته ډېر محبوب دی بعضې وخت به جهر هم دعا کې خو چې ښکلې دعا کې او چې الله دې قبول کړي او ستا ذات سره صرف تعلق نو پټه دعا الله ته کوه دا قبلېږي نو یو یې د دې د وجې دعا پټه کوله چې پټه دعا الله قبلوي او دویم یې د دې د وجې کوله چې دقې وخت کې عمر څومره دی 120 سال نو د 120 سال عمر کې انسان بوډاوالي ته رسېدلی وي او اوس په خپله د هغې اظهار هم کوي ویې مې راته بوډاوالي ته رسېدلي نو د خلکو نه شرمېږي چې دې بوډاتوب ته ګورو په دقې وخت کې د الله نه سوال ته ګوره چې بچي اوس چې یو بوډا وي بوډا دی ما ته وګورې زموږ په دې جومات کې به د 80 کالو نه زیات انسان نه وي 80 کال خو چې 120 سال عمر یو نو دا بابا او حضرت حسین لا بول دی وخت کې سوی به د دې ما به خدای ما لازم نه شي ویلې پټه
نو ته یې دې د وجې پټه وایي چې خدایه پاکه خلک یې و چې دا بوډا ته ګوره اوس دعاګانې نو پټه د دې د وجې کوي خو بیا ورسره څه وایي دا الفاظ لږ وری نو وایي رب اني وهن العزم مني واشتعل الرأس شیبه وایي رب اني زه چې یم که نه وهن العزم هډوکې کار نه کوي عزم یې په هډوکو کې هغه مغز نشته یعنی ظاهري طاقت هم کمزوری دی باطینی او ویختم تک سپین دی ظاهري او باطینی دواړه طاقت نشته ولم اکن بدعائک رب شقیا یو خبره ده چې ظاهر خو ټیک ته او باطن خو ټیک ته چې هغه بل شان دي خدایه چې کله مې تا ته سوال کړی دی نو ستا د درد نه امیده نه یم راغلی دعا مې الله قبوله کړې وایي الله چې دا دعا یې وکړه او په داسې انداز یې وکړه نو اوس د موقع په تلاش کې دی چې بیا به وکړو نو یو موقع الله راوسته موقع الله څنګه راوسته او واقعه راته پوره نه بیانوه ډېره تفصیلي ده چېرته مې بیا بیان کړو خو داسې چلو شو چې د ده په کفالت کې د استاذ لور حضرت مریم علیه السلام چې د حضرت عیسی علیه السلام د مور دا پوټینې پیدا شوه نو د دې مور نظر منلی و د دې مریم علیه السلام مور چې دا خو زما بچی پیدا شو نو دا به د بیت المقدس او د بیت المقدس خدمت کوي نو زه به بیت المقدس ته سپارمه هغې ته به هدیه کومه هبه کومه دې دعا کړې وه او نظر یې منلی و نو بس چې هغه پیدا شو نو بیت المقدس ته یې راوستوي دا ستاسو د استاذ لور ده او دا به د دې مسجد بیت المقدس خدمت کوي ابا شیبه به پوټینې وه ټولو پې جګړې شروع کړې یو شاګرد وي دا به ما سرې وي بل به ما سرې وي بل به ما سرې راواړوې قرآن شریف کې الله رب العالمین وی ای د دوانو جهانو سرداره هغې وخت کې ته نه وې چې کوم وخت کې دوی جګړې شروع کړې چې یو وی بیبي مریم به ما سرې یو بله وی بیبي مریم به ما سرې یو بلې وی بیبي مریم به ما سرې وي اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم نو موږ ورته وی زه داسې چلو کې چې قراندازي وباسئ قراندازي څنګه وباسو قلمونه راوالی یارونو ګورې دا راته زه څه فرضي قصې نه کوم د ډایجستا قرآن دی قرآن درېیمه سپاره ده وی راوالی قلمونه راوالی په قلمونو څه چلو کو قلمونه راوالی او دریاب کې واچوئ نو چې اوس په دریاب کې یو ټکي یا قلم ورواچئ نو چې د اوبو رخ کومه لخته رواني نو قلم به په وایه هغې لخ باندې ځي که نه خو الله ورته داسې نه ده چې د کوم انسان قلم د اوبو په مخالفت سیم کې لاړه هغه به مریم ویل علیه السلام اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم ټولو چې قلمونه ور واچول د ټولو شاګردانو قلمونه د اوبو سره روان شو او د حضرت زکریا علیه السلام قلم په مخ کې باندې لاړ او زکریا علیه السلام دی ورکړه زه تاسو هغه خپلې خبرې له راولمه زکریا علیه السلام مریم واخیسته ولوېده یو محراب و یو کوټه وه هغې کې به یې کښېنولې وه ور به یې ورپسې بند که دی به لاړ ماشومه جدي وه زنانه ذات و یو ځل راغې ور یې ورپسې بند کړی دی قرآن شریف راواړوی فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما نفذ راغلی طالبان هر کله چې به زکریا علیه السلام راغی او ور به یې کولو کو نو حضرت مریم علیه السلام ته به بېموسمه میوې پرتې وي بېموسمه حضرت زکریا علیه السلام حیران شو بېموسمه میوه څه دې وخت کې اوس موسمي میوې وګوره دا کیلي دي او دغه دي او زه وایم چې بالفرض دا اوس خو خیر میوې دغه شوې خو دا مالټه راله یا یو بله بېموسمه میوه ته ووینه چې دا د کوم ځای نه اوس چې زکریا علیه السلام وکتل ور بند دروازه بنده څوک راځي نه او هغې ته هغه د موسم هغه میوه څه کوي چې بېموسمه میوې ولیده وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا ور ما بند کړی دی ژرنده ما لګولې ده
دیوالونه ټول ما بند کړي دي دروازې ټولې ما بندي کړي دي رزق د کم ځای نه راغی میوې د کم ځای نه راغلې ما ته وګورئ درته یو ډېر د عبرت لپاره دا خبره کوم ډېره فایده به راله درکړي حضرت مریم علیه السلام په هغې وړه خوله باندې وې چې حضرت زکریا علیه السلام ورته دا د کم ځای نه وی قالت هو من عند الله الله را لیږلي په غیبونه راغلي دی الله را لیږلي دي او الله چې وغواړي نو بې حسابه رزق خلکو له ورکوي قرآن شریف الفاظ راواړوي دا ګوره قرآن دی هغلته حضرت زکریا علیه السلام مقومون ته چې دې ماشومې له الله رب العالمین بې موسمه میوې ورکوي نو زم د دقه رب باندې مو د وخت پیغمبر راشه الله ته دعا وکړه او وواړه ته بچي نو هنالک دعا زکریا ربه دقلته زکریا علیه السلام الله ته لاس اوچت کړ او په دعا کې څه وایي رب هب لی من لدنک ذریه خدایه بچی راله راکې زوی راله راکې خو زوی څنګه راکې دقې ته دې راولم چې د حضرت زکریا علیه السلام د الله نه د بچي سوال څنګه وکړه هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه دقه لفظ دی خدای بچی راکې خو پاک بچی راکې پاک بچی انک سمیع الدعاء اور دعا فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك زیر میں درگد بچی او بچی بسنگ در کوما پاک بچی دی وغوښته الله وتوي الله وتی بچی ر در کوم او پاک بچی دی وغوښته داسې بچی ر در کوم داسې بچی ما ته وګوره چې الله رب العالمین په قرآن کې داغه متعلق وایي چې ما ستا دعا قبول کړه بچیم در کوم او داسې بچی در کوم چې نوم ولا الله وایي زیږدمه نوم ولا زیږدم الله وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی نوم ولا ما کې خو د نوم بیا یحیی وي خو دا به داسې نومي چې لم نجعل له من قبل سمیا د آدم علیه السلام نه راواله ستا د وخته پورې دا نوم ما چالم نه دی دا د چانو دا نوم دا به لومبي ستا درته او دا به بچی څنګه وي بل صفت یې ووره وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین وسیدا دی به سردار وي وحسورا او دی به د هر قسم ګناه نه پاکي د هر قسم ګناه نه پاکي نو د حضرت یحیی علیه السلام متعلق رسول الله مبارک وي مشکات مبارک کې حدیث وره چې الله دا اعلان وکړ نو د هغه متعلق رسول الله مبارک وي چې په مخ د کائنات کې یو بنده داسې تیر شوی دی دا رسول الله مبارک وي چې دا هغه انسان نه د ګناه کول خو پرېږده ما ته وګورئ څه چې ووایې ګناه کول خو پرېږده چې د یحیی علیه السلام د بلوغت نه چې د کم وخت د پیدا شوي دي تر د مرګه پورې د یحیی علیه السلام په زړه کې د ګناه تصور هم نه دی راغلی دا رسول الله مبارک وي په مخ د کائنات کې داسې یو پیغمبر وایي الله زکریا علیه السلام وایي الله ما ته سوال کړي چې پاک بچی راکړه نو پاک بچی به داسې بهر کې به الله رب العالمین ولا یحیی علیه السلام ورکړه زما د خبرې مقصد دا دی خبرې هغه چې کوم مقصد ته زه تاسو راولم دا د خبرې مقصد دا دی چې اولاد د الله رب العالمین نه واړئ اولاد وي نو دعاګانې ورکوئ د نیک عمل توب ورې پاک بچی راکه پاک بچی نو نیک عمل اولاد بیا د الله رب العالمین د طرف نه ډېر لوی انعام دنیا کې هم ستا دپاره ډېره لویه کامیابي ده آخرت کې هم ستا دپاره ډېره لویه کامیابي دنیا کې به هم الله رب العالمین د دقې اولاد تاله ډېره لویه فایده درکړي او د آخرت فایدې خو یې پرېږده آخرت خو پرېږده چې آخرت کې د دقې انسان کم مقام دی کمه مرتبه ده او کم مقام ته به الله رب العالمین رسوي د نیک عمله اولاد د وجې او دنیا کې تاسو ګورئ چې د کوم انسان بچی نیک عمله وي
دا پلار ډېر لوی خوش قسمته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خبره وره چې کوم انسان ته په دنیا کې څلور نعمته ملو شو دی په دنیا کې باچا دی باچا. کوم انسان ته په دنیا کې څلور نعمته ملو شو دی په دنیا کې باچا دی باچا. یو نعمت چې د خوښې او د مزاج او د سر مطابق د بیبي وي ښځه د سر مطابق د مزاج او د خوښې بیبي وي. یعنې د ورسره ژوند ښکلې روان وي زندګي ورسره خشته روان وي. دا نه چې ښکلې دی ښکلې ظاهري حسن نه ظاهري حسن نه یادوم چې د ورسره زړه ولګېده بس دا انسان په دنیا کې باچا دی. دا حقیقت دی وروڼو. موږ ته ما خو تاسو ته ووي چې دا مسایل موږ ته ډېر راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ زندګي عذاب وي عذاب چې څوک نه برابر. نو رسول الله مبارک وي چې کوم انسان ته د خوښې او د سر بیبي ملو شو دی په دنیا کې باچا دی. دویم نمبر رسول الله مبارک وي چې کوم انسان ته په خپل وطن کې ما ته وګورئ کوم انسان ته په خپل وطن کې او په خپل ځای کې یعنې په خپل وطن کې رزق ملو شو رزق ورته ملو شو نوکري ورته ملو شو د معاشي زندګۍ هغه د ضرورتونه د په خپل وطن کې برابرېږي دا انسان په دنیا کې باچا دی. دا حقیقت دی. دا خو ګوزو ستاسو سره لګیا یم موږ تاسو ته دې پته نه لګي خو چې دا کوم مسافر دي او په دې پردي ملکونو کې پراته دي نو د دې نعمت تپوس د هغوی نه وکړئ تپوس د هغوی نه چې په خپل وطن کې رزق نه وي او بل ځای کې ورپسې ګرځي د دغې نعمت تپوس د هغوی نه وکړئ. دغه سعودي کې چې پراته دي په دې دوبۍ کې چې پراته دي او په دغې یورپي ملکونو کې پراته دي او په دغه شان په دې نورو ملیشیو وغیره کې پراته دي د مسافرو زندګۍ تپوس وکړئ چې څنګه زندګي ده. د مسافرو به څه ژوند وي خدای پاک ته په مسافرو رحم وکړي قسم دی. ډېر سخته زندګي موږ خو وینو که نه نه در شته نه شوق در شته نه روجه هغه چې کوم خوند دلته په خپل وطن کې وي نه د غم نه د ښادۍ بس کور مزدوري او کمره مزدوري او کمره. نو چې شاته په خپل وطن کې رزق میلو شو دا ډېر خوش قسمته دی دا باچا دی. او دریم نمبر رسول الله مبارک وایي چې د کوم انسان ګاونډ خشته وي ګاونډي زبردست وي ګاونډي د مزاج وي د ګاونډي نه تنګ نه وي او ګاونډي خشته وي دی په دنیا کې باچا دی او دا حقیقت دی. او څلورم نمبر علیه السلام فرمایي چې د کوم انسان اولاد نیک عمل وي دی په دنیا کې باچا دی. دې خبرې لره دی په دنیا کې باچا دی باچا. نیک عمل اولاد ډېر لوی نعمت دی. نو زما عزتمند وروڼو اولاد نیک عمل دا د الله رب العالمین نعمت اوس دا عطا د الله د طرف ته ده دا د انسان په وس کې نه ده. خو بهرحال بعض علماو یو درې خبرې ښولې دي چې دې سره د انسان اولاد نیک عمل کېږي چې په دې درې خبرو باندې عمل وکړي د اولاد به نیک عمل وي صالح عمل ده ته به فایده وي. یو علماو ښولې ده چې د اولاد د نیک عملتوب دپاره لومبي کوشش دا چې ته ولې دعاګانې کوه دعا ولې د الله په جناب کې کوه او دا دعاګانې موږ ته الله په قرآن کې ویلي دي چې تاسو کوئ د خپل اولاد دپاره. الله موږ ته په قرآن کې ویلي دي څو ځایونو کې څو یو ځای کې نه دوه ځایونو کې نه درې ځایو کې نه په څو ځایونو کې الله د اولاد د نیک عملتوب دپاره دعا کوي. دعا زبردست دی. یو ځای کې الله رب العالمین د متقیانو صفت کوي چې زما متقیان بندیان څوک دي د رحمان بندگان څوک دي په 19 سپاره کې وعباد الرحمن عباد الرحمن څوک نو الله رب العالمین مختلف صفات د هغوی بیان کړي دي چې وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا یو خو په عاجزۍ ګرځي واذا خاطبهم الجاهلون او کله ورسره جاهل بے وقوفه سړی مباحثې شروع کړي خبرې ورسره شروع کړي دې ته درګذر وکړي
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. زمان نیکان بندگان څوک دي چې ټوله شپه او د شپې په څه وخت کې کله ماته په قیام کله ماته په سجدو پراته یعنې تهجد کوي. والذین یبیتون لربهم والذین وایو بسې یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. د عذاب نه مو ساتې خدایه ځکه جهنم خطرناک دی. بهر کې دا ټولې دعا دي دا لګیا دي. ناګهانه پکې عباد الرحمن بندګانو کې دغه بنده بلم یو دعا کوي څه وایي وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ربنا هب لنا خدای ما ته را نصیب کړي زما د بیبیانو نه او زما د بچو نه څه راته نصیب کړي قرة اعین چې زما د سترګو یخوالې دا بچي جوړ شي زما سترګې پې یخې شي. اوس علما وایي دا سترګې یخوالی د څه مطلب؟ سترګه خو په اور هم یخېږي، سترګه خو په یخه هوا باندې هم یخېږي. قرة اعین څه مقصد دی؟ نو د قرة اعین په تقریبا د تفاسیرو کې ورپسې داسې ورګډ شوي دي نو څو پاڼې پې لیکلي دي. خو زه تاسو ته یو آسان تفسیر د مفتي شفیع صاحب چې هغه ډېر آسان فهم دی او تاسو به پې پیم شئ چې قرة اعین څه ته وایي چې ستا د سترګو یخوالی جوړ شي. ما ته وګورئ مفتي شفیع صاحب په معرف القرآن کې لیکلي دي وایي قرة اعین دې ته وایي چې ستا بچي وي ستا بچي او ستا پې نظر پوز او دې چرته په مانځه باندې ولاړ وي الله او ته ورته وګورې نو ظاهره خبره سړي به خوشحاله شي. ستا بچي وي او مخکې په مسله باندې ولاړ وي او قرآن لولي او ته پسې رستو ولاړ وي نو دا یو عجیبه خوشحالي ده. الله دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي. دا یو عجیبه خوشحالي ده. ستا بچي دی او ته راشه وګورې او د قرآن درس ته ناست یو لګیا دی درس ورکوي او یا درس پخپله کوي او ته ورته داسې وګوره دی لګیا دی قرآن وایي دا سترګې قرة اعین دی. ستا بچی دی او تی وینې او لګیا دی د بیت الله نه تاویږي او دعاګانې کوي او ته ورته داسې وګورې چې زما دې بچي ته وګوره څومره نیک عمله لګیا دی د بیت الله نه تاویږي او ته ورته وګورې او ته پرې خوشحاله شي دقې ته قرة اعین دی. ستا بچی دی او ته ورته فلانکي او غره ته وایي جي بابا جي بابا او په عاجزۍ رله راشي دا قرة اعین دی. سترګې پې یخې شي. نو دعا کې دغه قرة اعین خدای زما بچي تابعدار کې زما او د خپل ځانم یا الله. دا ډېره بهترینه دعا ده. دا ډېره اعلی دعا ده. بلکې دا خو یوازې د دې دپاره نه چې ستا بچي پې ستا تابعدار شي. علماو لیکلي دي یو سړی وایي چې زما بچي زما اهل و عیال دي د هر قسمه حوادثو نه محفوظ شي. دا دعا وایه دا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین. دا ډېره وایه. زموږ علماو یې باقاعده په دې باندې عملیات کړي دي هغه عامل شوي دي پې او علماو دا دغه کړی دی. یولس ځله بعض زموږ علماو یې د مانځه نه پس یې وایي د مانځه نه پس. نو د دې دعا ډېره زیاته دغه دا دعا ډېره وایه ربنا هب لنا من ازواجنا. اوس وخت کم دی چې زه تاسو د خپلو بزرګانو د دې دعا متعلق خبرې وکړم چې هغوی په څومره تجربې کړي دي او کم مقام ته رسېدي. نو یو د دې دا دغه ده چې اولاد به د الله د حوادثو نه ساتي. ټول علما دا وایي علما دویم نمبر چې دې دعا د برکته به الله رب ستا په کور کې جنګ جګړې نه وي. دا لوی مصیبت دی. د ښځې د خاوند جنګ د زامنو د پلار جنګ د زامنو د مور جنګ د لوڼو د خویندو جنګ او دغه شان د لوڼو د خویندو جنګونه دا په دې معاشره کې زموږ مشهور دی. کوم سړی دا دعا په اهتمام سره وي والله د ده په کور کې به جګړې نه وي. دا تجربې خبرې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة. نو ډېره مفیده دعا ده. نو د اولاد د نیکمالو دپاره یو دعا ده. دویم نمبر په قرآن شریف کې یو دعا ده. دا په قرآن کې ده. الله رب العالمین د خپل پلار او د مور هغه سختۍ بیان کړي شپږیشتمه سپاره کې سورت احقاف کې. نو بیا ورپسې وایي دا دعا ورپسې کوې که نه چې رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. رب ای زما رب اوزعنی مال توفیق راکړي. اوزعنی معنا به درته زه داسې توفیق راکړي یا دا معنا ولې رب مال طاقت راکړي
رب زما زړه دې خبرې تمایل کې چې زه دقه ویم هر وخت او ذهني معنا د آسانه دا کوم د څه دپاره ان اشکر نعمتک التي انعمت علیه د دې خبرې چې خدای زه ستا د نعمتونو شکر ادا کړم چې کوم تا په ما باندې کړي خدای د دې توفیق راکړي او ما ته وګورئ نن چې زمونږ زوال راغلی دی نن چې زمونږ روز تر ورځه پروز وه نن چې زمونږ د نعمتونه روان دي غټه وجه دا زمونږ کې دا شکري ډېره ده شکر نشته شکر ډېر کم دی او شکر خو یوازې دا نه دی چې الحمدلله بېرته دا شکر دی الفاظ دي خبره ده یا د ډوډۍ ښه په بر مې ډوخل او پسې الحمدلله بېشکه زه دې نه انکار نه کوم علماء خو د شکر مختلف مراحل بیان کړي یو پکې دا دی چې کم نعمت تعالی الله درک ما ته وګورئ دا لږ یاد کې دا تاسو نه دی یاد کړی صرف الحمدلله هم یاده کړې ده نو دا هغې نعمت چې راله کوم الله درکړی دی نو دا هغې نعمت چې د هغې متعلق راته الله څه احکامات ویلي دي هغه راوړه مثال په طور مثال راته ووایه مثال به ته ده وویم تاسو له موږ د الله مال راکړی دی الله دې راله د حلالو مال راکړي نو د هغې نعمت شکر یوازې چې الحمدلله نه زکات پکې ورکړه دا د دې نعمت شکر دی الله نعمت شکر دویم نمبر تعالی الله رب العالمین پټي کې دغه درکړه زرغونه راله درکړه غنم الله درکړل جوار الله درکړل نور یې غله دغه درکړل او شکر دا دی چې د دې هغه شلمه د دې هغه عشر ورکړه نه زموږ په خلکو کې دا لوی مصیبت دی چې دا زمیندار نه ورکوي الا ماشاءالله بعضې پکې ورکوي 85% زمیندار عشر پیژنیم نه نور خو لا ورکول پرېږده نو الله رباندې څنګه دغه راوسته چې تاسو یې نه کوئ نو الله علم چل ورځي داسې نه کوي چې بارانونه راباندې شروع کړل نو چې هغه سو هغار څه لاړل اوږې م بې وخته وویستې حضرت حسین لا داسې ده که نه او ده دی داسې ده که نه بې وخته اوږې م وویستې د ستا برېښ هم دا کال دی ګیر کړی یې الله قسم دې ما ته په دې جومات کې یو ځل یو کس ته مې هلکه ستا برېښ ما له مه راکوه په ما زکات کېږي نه خو د دې وی ولې په ستا برېښ کې زکات وي څه یا خدایه پاکه اوس زما دا کوتک هغه وخت کې ما د هغه هلته پروت و خو دا دلته پروت و ده به ما ویلو وی ولې په ستا برېښ کې زکات نو د دې د وجې د نعمت شکر نشته نو د دې وجې زموږ نو الله چې په حقیقت کې کوم د نعمت شکر دی د هغې توفیق ماله راکړه ان اشکر نعمتک التي انعمت علیه وعلى والدیه زما په مور او پلار باندې م تا ډېر لوی احسان کړی دی واصلح لي في ذریتي دا قله مې راوستی خدایه پاکه تا ته سوال کوم چې زما اولاد نیک عمله کړي زما اولاد نیک عمله کړي واصلح لي واشكر نعمتك التي انعمت عليه وعن اعمل صالحا ترضاه وعن اعمل صالحا ترضاه او دویم راته دا سوال کوم چې خدایه پاکه د هغې عمل توفیق راکړي چې ته پرې رضا کېږي دا عملي عمل هغه پکار دی چې رب پرې رضا شي څوک پرې رضا شي رب پرې رضا شي یعنې د سنت مطابق عمل لا ته توفیق راکړي یاره څه زبردسته دعا ده یقین په خدای وکړه دا خبرې خو د کولو نه وي خو چې بعضې وخت زه دا دعا ویم که نه نو زما د الله په سات باندې قسم وي زما په دې بدن ویښتو درېږي چې عجیبه دعا خدای پاک موږ ورته سوچ نه دی کړی فکر اول نه سره راځي نه او که بیا راشي نو راته یاد کړو ځان یې پې نه پې کړی وعن عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي خدای اولاد مې نیک کې انی تبت الیک ربه زه تا ته رجوع کومه د خپلو ګناهونو وإني من المسلمين خدای پاک ما د مسلمانانو لکه بحذر د نهادو نه نو دا دعا پکار ده رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل مختلف دعاګانې یو خبره مې راته دا مقصد مې دا و چې د خپل اولاد د نیکوالي دپاره دعاګانې ډېره کوي او په دې عربۍ کې نه درځي نو پښتو کې کوي پښتو کې هم الله رب العالمین قبلې نو یو به دعا کوي د اولاد دپاره په خپله او دویم نمبر ما ته وګورئ ډاکټر صاحب یوکشه دویم نمبر دا دی چې د دې خپل اولاد دپاره په بل چا باندې دعا کوي نیکانو بزرګانو له لاړ شي دعا وکړي خدای زما دې بچي ته دعا وکړي د دې هم ډېره لویه فایده ده
او دا شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا شوی دی. ام سلمہ رضی الله تعالی ام سلیم رضی الله تعالی عنها ساجیبه بیبی دا او ساجیبه شان دی او ساجیبه مقام دی. زه څه وخت کې بیا بیان کو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې کله حضرت انس پیدا شو نو رسول الله مبارک لري راوس و یا رسول الله زمال الله دا بچی را کړی دی دته دعا وکا. نو رسول الله مبارک وته دعاګانې وکړه څلور دعاګانې ورته وکړې. انس وایي دا انس بیا وروسته وایي وی مور راته داسې وایي چې ته مې بوتې نو رسول الله مبارک راته څلور دعاګانې وکړې. وی یو یې راته دا دعا وکړه چې خدایه د انس په عمر کې برکت واچوي. وی دویم نمبر یې راته دا دعا وکړه چې د انس په اولاد کې خدای برکت واچوي. او دریم نمبر یې راته دا دعا وکړه چې د انس رضی الله تعالی عنه په مال کې برکت واچوي. او څلورمه دعا یې وکړه دا وکړه چې خدای پاکه بخښنه او مغفرت ورته وکړي. نو انس رضی الله تعالی عنه وروسته وایي د رسول الله مبارک 10 کاله خدمت هم کړی دی. نو وروسته وایي الله رب العالمین مې هغه درې واړه دعاګانې قبول کړې او د یو دعا په انتظار یې. ملګرو ته یې څنګه وایي لومبۍ دعا راته رسول الله مبارک دا وکړه چې خدای پاکه د انس په عمر کې برکت واچي. نو نن الله رب العالمین مال عمر 15 د پاسه 100 کالو ته ورسېد 105 سال عمر ته. دریم نمبر د انس رضی الله تعالی عنه وایي درېیمه دعا یې دا وکړه چې خدای د په اولاد کې برکت واچي. نو الله رب العالمین مې په اولاد کې دا برکت واچو چې نن وخته پورې ما خپل بچي ما خپل نوسي ما خپل کلوسي او ورپسې ورځه دا ولیدل نو څومره مې ولیدل په چن مې 15 کم 100 مې خپل اولاد ولیدل چې زما د ملا نه پیدا زما په ګوش کې. دا رسول الله مبارک دعا. او دریم نمبر دعا دا وه چې خدای مال کې برکت واچي. نو مال کې مې دا برکت دی چې د ټولو خلکو په مدینه منوره کې خو د کجورو کاروبارو د ټولو خلکو د کجورو باغونو نو هغې به کال کې یو ځل میوه کوله او د رسول الله مبارک د هغې دعا د برکته به زما د کجورو دغه چې په کال کې به 2 ځله میوه کوله. وی دا رسول الله مبارک دعا. او درې څلورم نمبر دعا په انتظار یم چې الله بخښنه او مغفرت ورته وکړي. نو هغه معامله الله سره ده خو چې الله دا درې منظوري کړي دا څلورمه به هم الله قبوله کړي. نو په بل چا په نیک صالح دی بوزه پیدا ته دعا کول دې سره الله رب العالمین اولاد نیک عمل کوي. دریم نمبر زموږ علماو چې ذریعه کولې د اولاد د نیک عملتوب دپاره نو هغه دا ده چې حلال خوراک پې کوه. د حلال خوراک ډېر لویه فایده ده د اولاد په نیک عملتوب باندې. دا یاد ساتئ دا داسې واضحه خبره ده لکه څنګه چې د انور تا ته واضحه دی چې رزق دې پاک وي قسم بالله اولاد به دې نیک عمل وي. چې رزق کې دې اخوا دې خوا و د هغې لوی نقصان به دنیا کې تا ته دا وي چې اولاد به دې بد عمله وي. پاک رزق پې خورئ پاک رزق د دې ډېره لویه فایده د پاک رزق. نو دریم نمبر ذریعه د اولاد د نیک عملتوب دپاره رزق پاکوالی. او څلورم نمبر بیا تربیت دی. دریم نمبر تربیت یې کوه. او د تربیت دپاره بهترین تربیت دپاره اول خو د مور غېږه ده او دغه 7 کاله لومبي دي 7 کال دقې نه پس بیا چې 7 کالو نه تر 14 کالو پورې به د تربیت کوي. د دې 7 کالو او د 14 کالو ترمنځ او د تربیت دپاره د مور غېږه هم ډېره بهتره ده. او د تربیت دپاره اعلی څه شی دی چې زه عالم جوړ کړي حافظ جوړ کړي قرآن ورته وښایي مدرسه کې داخل. زموږ د مدرسو ګوره یو خبره یاد ساتئ یوازې دا نه ده چې دی عالم شو دا هم پکې ده دی حافظ شو دی قاری شو. د مدارسو لویه فایده او لوی دغه دا چې هلته د بچي تربیت کېږي. تربیت دا په سکولونو کې نه کېږي. ته ما ته ثابته نه کې چې د یو عالم د مدرسې فارغ دی او دی د پلار دا فرمان دی دا نشته. هلته تربیت شوی دی. یو حافظ دی هغه دی د مور او د پلار دا فرمان دی ادې بد عمله وي نه. هلته مدرسه کې تربیت شوی دی. تربیت
نو دریم نمبر لوی ذریعه دا چې د مدارسو سره او د علماو سره دی منسلک کړه تربیت کیږي او دی به خدای پاک نیک عمل کوي دا به خود به خود الله رب العالمین د نیک اعمالو ته او ستا د سترګو یفوانې به الله ګرځي. مقصد مې دلته یو خبرې دا دی چې دی وخت کې زمونږ په دې پاکستان کې زمونږ د دې ملک او د دې پاکستان او خصوصا د بر صغیر زه بر صغیر ویم د دې یو روټین دی او یو طریقه دا غدا ده چې زمونږ کله رمضان المبارک تیر شي نو د شوال المکرم میاشت راشي د شوال د اولو میاشت نو په دې کې د دې مدرسو داخلي شروع شي. مدرسو مختلف قسمه الحمدلله زمونږ په پاکستان کې مدارس ډیر دي او خدای دې نورم ډېر کړي وایه امین. د مدارسو ضرورت دی او کوم شي چې ضرورت وي هغه ډېر وي ګوره یاد ساتئ دا د الله رب العالمین یو عادت شریفه ده چې د کوم څیز ضرورت زیات وي نو هغه ډېر هم وي او هغه څه وي هغه مفت هم وي صحیح وایه هغه ډېر هم وي او هغه مفت هم وي دا نور دی که نه نور دی دا زموږ ضرورت دی ضرورت نو ډېر هم دی او څه شی دی مفت هم دی شکر و باز دی چې د نور بیل نه راته یعنې د بجلۍ غیره نه سرمن وویسته نو چې نور هغه به څه چلو چې دوی په اختیار کړي اوبه دي ضرورت یې ډېر دی نو ډېر هم دي او څه دي وایو بسې مفت هم دي. هوا ده جز لا ينفک دی بغیر د هوا نه او د اکسیجن نه زموږ او ستاسو زندګي دا نامکمله ده. هوا موږ زیات استعمالو اکسیجن پټي اکسیجن کمی شي یا دننه څه پنچ او ته اکسیجن نشي راکړې نو بیا راباندې څنګه په هسپتال کې هم داخلوي او درته لګیا دی بیا هغه اکسیجن هم لګوي او پیسې دې هم لګي نو دا زموږ ضرورت دی نو الله ډېر هم پیدا کړی ده او مفت هم پیدا کړی نو دا د الله عادت شریفه ده. مدرسې زموږ ضرورت دی ضرورت نو ډېر هم دي الحمدلله او مفت هم دي او شته د نور نظام تعلیم وګوره که نه لږ په دغه لویو سکولونو کې بچي داخل کړه نو سرمن به دې وباسي په پیسونو باندې او په داخله پیسو دا پلانګي پیسو دا ډنګري پیسو د دنیا باندې چې راځي په میاشت کې 1.5 روپۍ روپۍ جنرال هغه هم نه ورکوي نو موږ راته دلته ډېر اسانه کړې ده الحمدلله په پاکستان کې ضرورت یې زیات دی او مفت هم دی نو ته خپل بچي دلته داخل کړې یو بچي کم از کم دا به ستا دپاره ډېره لویه فایده قسم په خدای ډېره لویه فایده به وي د دنیا او د آخرت ستا دپاره لویه فایده دا ده چې ستا بچي نیک عملي وي خصوصا بیا عالم بیا حافظ بیا د علوم د قرآن زده کوونکي دا خو ډېره لویه سرمایه ده رسول الله مبارک حدیث راوړی حیران به پاتې شي انسان مور شو هر څه ختم 3 عمل پاتې دي ای کې یو دا چې ستا نیک بچي وي او تا دپاره دعاګانې کوي ستا دپاره دعاګانې کوي. رسول الله ترمذي شریف کې څار مې دا حدیث کته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پلار دی قبر کې دی یا په جنت کې دی ناګهانه الله قرآن شریف کې دا الله بیان کړي چې هم درجات عند الله په جنت کې درجې دي هر انسان ته د دنیا یو سړی دی او ډېر کوشش یې کړی دی حرامو نه ځان ساتلی دی باقاعده منځونه کړي دي د ګاونډي خیال ساتلی دی معاشرتي ژوند اخلاقي ژوند معاملتي ژوند اخلاق او عبادات عقیده دا ټول صحیح وو دا به درجه اوچته وي دی به په جنت کې اوچته درجې کوي هم درجات عند الله په قرآن کوي نو یو انسان به وي درجه به ولا الله اوچته کوي خدای پاکه زه خو مړ یم عمل شته ده او زه د دې درجې نه اوچت کړم بلې ته دې راولېږلم اوچت مقام دې راکړه دا ولې قسم د الله په ذات د ترمذي شریف حدیث هغه نمبر ما ځان سره لیکلی دی رسول الله مبارک وایي الله به فرشتو ته ورته ووایه چې ستا یو بچي ستا دپاره د مغفرت د استغفار سوال وکړو هغه استغفار مې قبول کړو د هغې د برکته مې ته د دې لاندې درجې نه اوچتې درجې ته ورسول اولاد خو داسې نیک عمل چې ستا د دنیا او د آخرت فایده نو زما عزتمندو دا داخلي شروع دي کوشش وکړې په یو بچی بچی د خلکو یو بچی پکې دین ته وقف کړي اوکې مختلف قسمه دارالعلومونه دي مدرسې دي الحمدلله دلته زمونږ مدرسه ده راولېږئ موږ ته خپل بچي موږ پکې تقریبا 3 درجو پورې دلته د کتابونو شروع کړی ده
حفظ هم دی تجوید هم دی ناظرم ته الکان دلته راولېږي جنکو د پاره ملت هلته اعلی مدرسه جوړه کړې ده حفظ لم راولېږي ناظرې راولېږي خو د زنانو د پاره زما خپله مشوره چې د شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله متعلق ماته چې په ښځو باندې علم دا حفظ دا کم کوي حفظ پې ډېر مه کوي دا نشي راغلی ناظره پې او تجوید سره پې ووایه او علم پې وکړئ ښځو کې جهالت ډېر دی نو د علم دپاره هلته هم ښه شته مدرسه دلته هم د زمونږ دا د نورې مدارس دي نو که زوی دې نه وي نو ډورګوزل لوردکې مدرسو کې داخل ستا دپاره ډېره لویه سرمایه ده نو زما عزتمند وروڼو د مدرسو داخلي شروع دي هر ځای کې زه د خپل کلي دپاره دا خبره کوم چې تاسو خپل بچي مونږ ته دلته راولېږئ لوڼه چې کومې زنانه دي هغه هلته راولېږئ او دا یو دنیا یو څو ورځې ژوند دی اصل ژوند زموږ په حلیم آباد اتمازو چارسده پېښور خیبر پښتونخوا پاکستان کې نه دی بلکې اصل ژوند زموږ دا د دې ځمکې د لاندې دی اصل ژوند زموږ د آخرت دی یو څو ورځې زندګي د دا به ختمه شي خو هغه لوی زندګۍ دپاره خپل اعمال په خپله مو د خپل اولاد اسلام وکړي نو دا وکړې د دې په تاسو دا موږ ستاسو دپاره الحمدلله د والد صاحب او انشاءالله تعالی ګورم ما د شیخ صاحب نه به کېدای شي نن ټیم والم تاسو ته به وښایو چې ستاسو بچیو د موږ څه جوړ کړ یو 2-3 جمعې پس د دلته موږ انشاءالله اجتماع کوو چې دا ستاسو بچي دي موږ ته څنګه ګلونه جوړ کړ دا ستاسو جوړه دي د دې په سر باندې موږ څنګه د حیا څادر واچو یو 2-3 جمعې پس انشاءالله پروګرام دی شیخ صاحب د نن ټیبل هم دخلي بیا ورته پته ولګي دا د دنیا هغه عزت دی د آخرت هغه عزت خو پرېږده چې د تمام کائنات په مخ کې د انسانانو مخ کې د قیامت په ورځ تا ته تاج په سر خو پرېږده هغه لوی مقام خو پرېږده چې هغه هلته به رالیږي خو دنیا ده نو دې مدرسې ته هم راولېږي هغې ته هم راولېږي او دا خو نن د دې سوشل میډیا دور دی زمونږ بعضې زنانه بعضې بچیان دی بعضې خلک په دې یورپي ملکونو کې دي دا د هغوی دپاره وی نو په هغوی دپاره ضرورت دی موږ د آنلاین کلاس هم دلته یو طریقه جوړه کړې ده نو هغوی موږ سره نمبر ورته بیا دغه کړو په دې سکرینونو باندې راځي هغوی به موږ سره په دقې رابطه کوي نو آنلاین کلاس هم ورته موږ اخیستی شو دا د دې دپاره چې خلکو ته دین ورسي دې خلکو ته قرآن ورسي قسم په خدای په منبر داسې مقصد هم دقه نو زما عزتمند وروڼو دغه د خپل اولاد دپاره دا یو لویه ذریعه ده دا ده چې موږ د دوی د حافظان عالمان قاریان او نیک عمله جوړ کړو رب العزت دې زموږ او ستاسو بچي نیکان عالمان دي صلحا دي کې الله رب العالمین او الله دې زموږ او ستاسو دپاره سترګو یخوالی وګرځي درود شریف ووایه اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد یا الله ته زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او کرم را باندې وکړي او رب تا ته سوال کوو چې خدای پاکه اول خو چې د چا اولاد نه وي ته ولې خدای اولاد ورکړي لکه تاسو ته مو ویلې نعمت دی او ګو الله ته سوالونه هم کوې او ما تاسو چې دغه معامله صرف الله سره ده خو په سوال باندې الله رب العالمین قبلی الله رب العالمین سوال تاسو تمام مثالونه حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت زکریا علیه السلام نو دغه سوال کول دي چې رب هب لي من لدنک ذریة طیبه دا سوالونه کول دي یا داسې زموږ علماو طریقې کولی دي چې داسې سوال الله رب العالمین دغه خصوصا یو خبره ته زه کوم خیر خبره مخکې لرالو دا د فایدې دپاره کوم زمونږ پیر او مرشد او زمونږ روحاني معالج شفیق الامه او د دې امت ډېر زیات مشفق چې هغه سره مونږ صحبت کې وخت تېر کړی دی الحمدلله حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب رحمهم الله چې هغه ډېر نیک انسان و یاره ته د الله په ذات یې خو زه مبالغه نه کوم او نه خوند کوي د هغه صحبت کې چې کوم وخت ما تېر کړ او د هغه نه څه موږ زده کړل نو ما به یو سوچ مخکې نه په دې طالبې وخت کې یو سوچ په زما د ذهن نه راته یو اصطلاح به مونږ اورېده چې پیر کامل ما یې چې دا پیر کامل څه ته وایي تا به د خلکو لکه اوس د پیرانو د هغه یو لوی بازار ګرم دی د تعویذګرو چې وایي دا پیر کامل څه دی د هغه په صحبت کې مونږ وخت تېر کړ چې هغه په هر یو سنت د هغه کم عمل د هغه زندګۍ کې په هره شعبه باندې کم عمل خیر هغه خو یو ځان له موضوع او یو ځان له جمعه غواړي چې زه تاسو ته دغه درک خو بهر کې یو بزرګ انسان و هغه وایي دا زما د زندګۍ تجربه ده
چې یو وظیفه هغه خولې و هغه مې دا داسې چل و چې یو کس ماله راغی ورسره یې د وټۍ ډبې و ډېر خوشحال وي ما ورته چې دا ولې راته ویې چې ماله الله بچی راکړه څنګه درکړه ویې چې زه واده مې کړو 8 9 کاله 10 کاله مې اولاد و ډاکټرانو له لاړم ډاکټرانو به مې لاړ یو ځل بس ډاکټر راته دا دغه وکړه چې دا ټسټونه کوي چې ستا د سره اولاد کېږي وی بس یو ځای کې ستا بیان کوي تا یو وظیفه وښوله او وظیفه ما شروع کړه تا وظیفه دا وښوله چې یاره کم ښځې او خاوند اولاد نه کېږي نو دوی د باوضو او دستي وکړي او مخ په قبله دې کینی د ماسخوتن نه پس او خبرې دې نه کوي او ښځه او خاوند دې دواړه د الله رب العالمین نومونه دي نومونه یا الله یا الله یا مصور یا خالق یا کریم وصلی الله علی النبی الامی دا دې 1000 کرے تو حقیقت دی د الله د نومونه یا الله الله تا ته سوال کو بل چاته خو نه کوم یا مصور خدای پاکه ارس خو ستا په قدرت کې دي دا خشته خشته شکلونه انسانان له مختلف ورکول مصور خو ته ذاتي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله چې څه غواړي او تعالی په د دې مور په رحم کې دا کم شکل درکا دا چا ورکړی دی الله ورکړی دا څنګه شکل یې ورکړی دی د هر انسان د شکل د بل انسان نه مختلف د یو انسان شکل بل انسان سره چرته به میچنګ ولیکي یو شان به نشي شکل خو پرېږده زه تاسو ته بار بار یم دا خبره د الله د قدرت تدبر راته کوم چې د انسان په دې ګوتو باندې دا کرښې دي دا کرښې تاسو ته فنګر پرنټ وایي د هر انسان د آدم علیه السلام نه راواله دې دمه پورې دې دم د راواله تر د قیامت د ورځې پورې د هر انسان د بل انسان نه دا فنګر پرنټ هم بدل دی دا یو شان نشي کېدی نو شکل ورکول خو یا مصور خدای شکل ورکول کې ذات دی خشته خشته شکلونه دی ورکول یا خالق خالقی پیدا کوونکی یوازې زه نیم پیدا کړی چرندې وګوره پرندې وګوره ترندې وګوره دا وګوره د کائنات کې وګوره د حشرات وګوره څومره په څو قسمه پرندې وګوره په څو قسمه درندې وګوره په څو قسمه خدای پاکه ته پیدا کوونکی ذات او یوازې دا نه دا نور کائنات خالق می یا خالق او یا کریم خدای زه دې ته ګناهګار یم زما د ګناه په وجه باندې زه نیولې ما ماله به اولاد نه راکې یا د امتحان د وجې خو ته خو ډېر کریم ذات یې ستا د رحم او د کرم په انتها نشته په دې سوچ باندې دا او بیا د رسول الله په درود کې خو یو عجیبه کمال دی وصلی الله علی النبی الامی هشته مزیدار درود دی دا وی 1000 کراتې باوضو قبله روح باندې تاسو یو خبرې مکه او دې پس دعا وکړئ یو شپه وکړئ لس شپې شل شپې یوې شپې تر د میاشت څلوېښت ورځو پورې وکړئ رب به اولاد الاولاد ورکړي نو رب دې به اولاد الاولاد ورکړي دا سوال وکړئ الله چا اولاد نشته خدای د دې عظیم و مبارک ورځې د خاطره نیک عمل اولاد ورکړي او د چا اولادونه دي الله دې موږ ته نیکان عالمان صالحان کړي الله دې زموږ بچي زموږ د سترګو یخوالی وګرځوي او الله دې زموږ بچي د بد عملو نه او خدای پاک د غلطو مجالسونو ساتي دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي څومره مریضات دي الله دې ټولو له صحت ورکړي خصوصا زموږ د جمعې بلکې زموږ مرګري تاسو سره جمعه دغه او حقیقت دا چې نیک انسان دې زموږ ایران ګولې جی صاحب بیمار دی یا تاسو نور څوک بیمار دي الله ټولو له صحت ورکړي الله ټولو له عافیت ورکړي الله ټولو له د خیر ژوندۍ ورکړي څومره جامع مسجد هر یو وخت مزګزار راغلي القدم پتل نه کې او سید ظلم را دونه دي خدای د خپل پټو خزانو نه برابر کړي رب کریمه چا مونږ ته د دعا د پاره ویلي کو دلته چا ویلي کو د شي په خدای د ټولو دعاګانې قبول کړي او د فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا وکړي چې الله دا غوي مدد وکړي الله دا غوي نصرت وکړي او الله مسلمانانو او مسلمانانو حکمرانانو کې دینی غیرت الله راولي د دوه جهانو خیر دې الله نصیب کړي برحمتک سورۃ الغیر